السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به یاست او د صحت په جملو کې به نغښتي یاست. ګرانو دوستانو، دا ځل هم تاسو سره د یارانو څخه مرګله شوی یم. دوستانو، موږ په دې ویډیو کې تاسو سره د جنسي لارښود په نامه یعنې داسې ویډیو جوړوو، تاسو ته ښایسته ښایسته معلومات درکوو په دې هیله چې د خوښ وړ به مو وګرځي. دوستانو، که چېرته زموږ یوټیوب چینل تاسو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ یوټیوب چینل تاسو سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ګنټه نښان هم ووایئ، تر څو زموږ ویډیو تاسو ته اول در ورسیږي. ویډیو درسره لایک او شیر کړئ. راځو ویډیو شروع کوو. د کوروالې کولو سره کوم ډول ناروغۍ بدن ته انتقالېدای شي؟ د کوروالې اړیکې سره انتقالېدونکي ناروغیو کې ګونوریا او کلیمډیا شامل دي، د کومو چې په اسانۍ سره تشخیص او درملنه کېږي. په هر صورت که بې احتیاطي وشي نو ښځه به د دایمي ملا درد سره مخ کېدای شي. په میندوارۍ کې وینه بهېدنه حتی تر دې چې د شنډېدو لامل هم دا ناروغي کېدای شي. په یاد ولرئ چې HIV ایډز او هایپاټایټس B او C هم